د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له امریکا سره د هر ډول مذاکراتو احتمال رد کړی ده او ټینګار یې کړی ده چې واشنګټن یوازې خپلې غوښتنې مطرح کوي چې دا به هیڅکله ایران ونه مني. خامنه‌ای ایران ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر لیک استولو یوه ورځ وروسته ویلې ځینې حکومتونه او زورواکي شخصیتونه په نړۍ کې پر مذاکراتو ټینګار کوي خو هدف یې د ستونزو حل نه وي بلکې غواړي خپل نظریات تحمیل کړي. ټرمپ تیره جمعه ویلي و چې علي خامنه‌ای ته یې یو لیک استولی ده. په هغه لیک کې یې د ایران ته بلنه ورکړې ده تر څو له دغه هیواد سره اټومي مذاکرات وکړي. ټرمپ ټینګار کړی و چې دوه آپشنه اوس پر لاس لري، یو به مذاکرات او دویم که چیرته مذاکرات نتیجه نه ورکوي نو نظامي آپشن څخه به ګټه پورته کوي. د ایران او د امریکا ترمنځ اوس مهال اړیکې په کوم حالت کې دي؟ د تهران او واشنګټن ترمنځ اختلافات څه دي؟ تاثیرات یې پر سیمه او نړۍ د دغه بحران څه کیدلی سي؟ پر همدې موضوع نن بحث لرو. د لا بحث لپاره را سره قدرمن میلمانه هم یو ځای سوي دی. په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی سید عبادالله صادق صاحب، همدارنګه پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارج صاحب. عزتمندو میلمنو په خیر راسئ پروګرام ته. مارج صاحب، بحث که ستاسو څخه پیل کړم، د واشنګټن او تهران ترمنځ اختلاف ټکي څه دي؟ مننه. زه هم تاسو تخنیکیان کرام ته قدرمن میلمه ته صادق صاحب ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې اختلافات معمولا په ګټ دي. ایران خو خبرې کوي چې مثلا له امریکا سره هر ډول احتمالي خبرې اترې دا راردوم او دا داسې کوم هسې کوم مانم په سیمه کې څه چې په نړۍ کې هغه لوی معاملهګري راغلي او دا هوښیارتوب یې ده لکه دوی د خپلو ګټو دپاره هر څه معاملې ته تیار دي. په دې وروستیو کې د دې لپاره چې دوی مخکې یو نیابتي جګړې درلودلې یا نیابتي قوت درلوده د دوی سیاست او پالیسي لکه د نور نړۍ دا ده چې مخکې له دې جګړه کور ته دننه راولي په بهر کې دوی نیابتي جګړې د خپلو ګټو پر بنیاد باندې په مخ اخلي. په سوریه کې ډېر زیات نفوس درلوده، هلته د حافظ الاسد د وخت چې هغه فرانسویانو په قوت کېنولی و د بشر اسد پلار او دوی له فرانسې سره هم اړیکې درلودې. همدا وجه وه هغه چې هلته لاړل او ماموریت یې واخیسته چې فرانسې ته یې دوی نه هیله وکړه له انګریزانو چې زه هلته حکومت وکړم او ډېر مرستې هم کولې. همداسې په لبنان کې حزب الله و لبنان د دوی د خپل نفر و. په غزه کې دوی زیات نفوذ کړی و د اسرائیلو په وړاندې. په یمن کې حوثیانو ډلې و داسې دوی زیات نفوذ لري و درلودی. دا کراکره امریکا او غربي نړۍ راپور کړ او دې کې د سعودي هم لاس و ځکه سعودي هم یو څه سیاسي یا مذهبي مشکلات د ایران سره لري. درست. نو دا وجه وه چې دوی اوس په دې کې په خاورې میانه کې یا په دې ګلف جنسي خلیج دې هېوادو کې دوی ناکام شول، دوی شاته راغلل ځکه دوی پالیسي ولو روسیې سره نږدېتوب د چین سره ده د غرب په مقابل. بله مارج صاحب، ناکامي په څه معنا، یعنې څنګه ناکام سول؟ د چا په وړاندې؟ د امریکې د سیاست په وړاندې او که نه هم فکر کوئ په عموم کې د خپلو ګټو په وړاندې دوی ناکام سول په منځني ختیځ او یو شمېر نورو هېوادونو کې؟ نه خو دواړو په لحاظ باندې تاثیر باندې راغله، هم د عربو هم د امریکا هم د دوی خپله پالیسي چې هلته اوس ګوره د بشر اسد په تګ باندې اشاره پر راتګ باندې نور د ایران نفوس هلته ختم شو. یو وخت په عراق کې هم د نفوس درلوده بعد صدام حسین، هغه هم اوس ختم شوی ده، وګوره اوس دوی زیات پاتې نه لري. د حزب الله په لبنان کې د دوی تغییرات راتګ هم د دوی نور هلته نفوس ډېر نشته. حوثیان اوس هم د محاصرې لاندې دي، کوم هغه دوی نه لري. ایران سره صحیح ده چې ایران سره مخامخ جګړه نه شي کولی ځکه ایران د دې نه ډارېږي تر اوسه پورې د ایران پروپاګنډه په مدیترانه کې نه جوړ شوې. اوس هم دغه د خپله تنګي د هرمز د ایران په لاس کې صرف ضرورت لري. دلته زیات تقریبا 1.5 بېړۍ یا کښتۍ د خلیج فارس نه انتقالات دي مثلا اروپا او امریکا ته. نو که دوی چېرې دا پرې بند کړي یا دلته په تعرفه او تجهیزاتو نصب کړي
قطر ته، بلکې جګړه پیل سي ایران هم دا قوت لري چې لاړ شي په خلیج کې په دې ځای کې د امریکا او وسیع سیمې راغلي دي دا بمبار. ولی په اوس مهال کې په عمومي توګه که چېرته بحث پرې وکړو مارج صاحب فکر کوئ ګټې د امریکا د حکومتونو یعنې په عموم کې د امریکا پالیسۍ ته که یو کتنه وکړو پالیسي د دوی تغییر کوي د ولسمشرانو پر اتاک سره ځکه یو ځل اټومي مذاکرات ترسره شول توافق ته ورسېدل په 2018 کې بیرته له دغه توافق نه ایستل او بیرته اوس مهال بیا وړاندیز د مذاکراتو اساسي اختلافات څه دي او د اوسني وضعیت څه تشکیلوي؟ ګوره دا غنایم د مثلا ریاکټورونو د یورانیمو دا شان چې 3% دي او کمې که زیاته که یا داسې مثلا په دوی باندې مخکې آی پی آی هم بند کړ هغه پټن چې انډیا پاکستان ایران په منځ کې و هغه مګر دوی بیا هم د بیړۍ او د چاپال خوا نه هندوستان ته نورماله خپلې تیل وړي هغه معیار چې په اوپیک کې دوی هم دي کړی چې معیار معلوم ده څومره باید تبلیغ کړي پټ نور هم زیاته کړي هم سوله څو انګریزانو کاناډایانو دې ګیر کړ چې په پټه ترکیې په اعتراض وکړ چې ګرځي دا مسایل جدا دي درست اصل مسله سیاسي ده اوس پوتین یا امریکا له پوتین سره جوړجاړي کوي ایران ته ګوره زیات اهمیت نه ورکول کېږي بیا هم متحدین خپل متحد لاس نه ورکوي مثلا پوتین نه غواړي چې ایران لاس ورکړي یا چین نه غواړي خپل فشار نه لري خو موږ دا غواړي چې هغه خنډونه چې دوی جوړي په خلیج کې په حماس کې اسرائیلو ته سعودیانو ته دغه په دې باندې پاتې په ایرانیانو باندې او دوی په دې باندې پیږي چې دغه مساو کې بېغیر ده که نه که چېرې اوس مثلا ټرمپ وایي چې زه بله ګزینه نظامي ده نظامي عمل نسي کولی نه کوي هغه هم په دې باندې پیږي ایران هم اوس په قوت کې دی یو قوي هېواد ده اټومي هېواد ده د صحیح د اسناد اتوم نه لري انرژي اتوم لري درست دې نه ډارېږي چې مثلا تحصیلاتو دا مسایل پرې بدلوي چې که زیات چې خو بیا هم اقتصاد ته تاوان رسېږي بل له دې نه ډارېږي چې کومه افراطي ډله د بلوچستان له خوا یا د عراق له خوا نه په دوی باندې داخله نه کړي یا له ترکیې نه کوم اقدام پرې ونه کړي ایران خاصې وایي چې له افغانستان سره مشکل لرم او دیوال جوړوم دا جوړوم دې چې کوم مشکل ورته نشته کور آباد اسلامي دا پالیسي لري چې کوم هېواد کور آباد نړۍ مننه کوم مارج صاحب دا کار نه کوي سلامت اوسئ ډارېږي دغه د پاکستان له خوا نه یا مثلا له عراق له خوا نه یا ترکیې نه ځکه ترکیې متصل ده ډېره زیاته مننه بنیادي جوړ نه کړي کور آباد سلامت اوسئ مارج صاحب زه د بحث په اوږدو کې بیرته تاسو ته راګرځي مارج صاحب د امریکا غوښتنه د ایران څخه څه ده واشنګټن له تهران څخه څه غواړي ګورئ پلمه خو همدا ده چې ایران غواړي لاسرسی پیدا کړي اټومي وسلې ته چې دا خلاف د هغه پروتوکول د آیات ورته وایي چې مثلا د انټرنیشنل اټومي انرژي سره په 1915 کال کې جوړه شوې ده د هغې خلاف د هغه کنوانسیون ده هغه دغه نه مملکتو ته اجازه ورکړې نورو متباقي ته اجازه ورکول مشکلات پیدا کوي په هر حال ظاهره دا په باطن کې ایران دوم تولید کوونکی بعد روسیې نه د نفتو هېواد هم ده غواړي چې شان ترې راوړي یو د ده دا نفت کنټرول چې باید ځکه دی بېڅارې قاچاقي نفت هرې خواته ورکړي بله مسله دا ده چې دوی په اوپیک کې د نظم خراب نه کړي درېیم دا ده چې د ده مخنیوی په دغه خلیج هېوادو کې په عربي هېوادو کې وکړي چې دی هلته سیاسي مداخلې کوي جنګونه سازماندي کوي باران دا خو وایي چې مثلا موږ هېڅ ډول خبرو ته نه کښېنو دا او دا ایران نه پورته بل معاملهګر هېواد نشته ایران کله چې بیا ګټې پکې دي معامله کوي خامخا دا مشکل زر تر زر حلوي خو صرف امریکا وایي ځان د تابع کړي او تابع کولی شي ځکه هغه په لرې کچه ما له پوتین سره په خبرو مذاکره وکړې ده ځکه ایران د اوسني رژیم نه عام خلک ډېر په عذاب دي ډېر زیات سخت ته کوي ګاونډیان هم ټول تر په عذاب دي موږ افغانستان هم له دې لاسه په عذاب یو دا د واقعیت ده بله او په همدې ترتیب سره بله مارج صاحب امریکا هم ترې په عذاب ده فکر کوئ
بالکل د امریکا ګټو ته همیشه د خنډ جوړوي. حتی یو وخت چې امریکا د حمله کوله په افغانستان کې 2001 کال کې خاتمي روح کې د ریګن سره بوش سره بخښنه غواړم په ترکمنستان کې ولیدل پروتوکول سلماسي کړل. دا همیشه یو خنډ جوړوي. درست. بله اوس ټرمپ ویلی دی، بله ماری صاحب تازه ټرمپ ویلی دی چې عراق باید د ایران څخه تیل او ګاز وارد نه کړي او دې ته باید توقف ورکړي. فکر کوئ فشار حد اکثر ده چې وروسته له دې به نور هم زیاتېږي، ایران به مجبوروي مذاکراتو ته، یعنی د امریکا د غوښتنو په بدل کې څه پلان لري؟ بالکل ایران بله لار نه لري تر هغه چې د دې خواستو ته ځواب ورنکړي. ما وخت فرض وکړه چې په لویه کچه باندې چې کله روسیه او امریکا سره جوړ شي بیا ایران ته وګوره ارزښت څوک نه ورکوي. دوه نفاذانه چې جوړ وي غلام ته یا دوه ارباب سره جوړ وي دهقان ته زیات توجه نه کېږي. دوی چې اختلاف لري د هر یو دهقان ځان ته کس کاږي او کارګر ځان ته کس کاږي. دا یو واقعیت خبره ده. خو بالاخره دې ته به غاړه ږدي هر صورت باندې او دغه ناوړه سیاستونه چې د کورنیو چارو کې مداخلې کوي دا بالاخره ایران به دې نه لاس اخلي. ایران په مذهب کې هم د شیعه اوچتوني په نوم باندې د شیعهګانو منځ کې ډلې جوړې کړي. 14 نور فرقې تنها د التشیع منځ کې رامنځته شوي دي. زه د ډیپلوماټ و 3.5 کاله زما وظیفه وه په دې مسایلو باندې په سیاسي او په مذهبي مسایلو باندې موږ ته ډېر مطالعې کړي دي. دا حالت هم داسې د فرم او د دوی د مداخله هر هېواد ته ګوره دغه قومي مسایل دغه مشکلات افغانستان کې هم د ایران جوړ کړي، په پاکستان کې هم د جوړ کړي، په عراق کې هم د جوړ کړي، په آذربایجان کې هم د جوړ کړي، په ترکیه کې هم د مداخله کوله. دا خپله صفویان په یو وخت کې شدیده مداخله د ترکیې عثمانیه په امورو کې کوله، په چارو کې کوله چې بالاخره باعث دی د سقوط هم له دې خوا نه شاه اشرف وتک لاړه، محمود وتک لاړه، له هغې خوا نه دویم راکوچک کړ ځکه دغه امپراتوري 300 کلنې ورته رامنځته لرله د صفویانو ظلم و زیاته د ګورګین له وخته موږ وګورو. د هغه نه مخکې مثلا دغه د سر جان مناکوم سفیر د انګلستان په تهران کې د سره پروتوکول لاسلیک کړ، د په مرسته یې وویل چې زه بیا دورانیانو امپراتوري له منځه وړم. کور آباد هلته به چې رنجیت سنګ حمله کوله په شاه زمان دوی به له دې خوا حملې کولې. دلته ګډوډي جوړه کړه دغه تر ننه پورې افغانستان د پاکستان د هند د آذربایجان د عراق د ټول هېوادونه یې د لاسه ته کېږي. سوریه او ما وخت عرض وکړه چې یمن کې او لبنان کې اردن کې په دې ځای کې هم دوی مداخله کوي. ډېره زیاته مننه ماري صاحب، زه بیا راګرځم. یو وخت کې دا خپله د مخکې د سعود کورنۍ ده الرشید او هاشمي کورنۍ ته هم دوی مشکلات جوړ کړي وو، مذهبي مشکلات جوړ کړي وو، خلک یې ګواښوله. خلک یعنې ایران سالم هېواد نه ده، ایران له ټوله مضر ده. ظاهرا راځي جار قربان دست تر نه کور آباد نور چشم و دا و دا په د افغانستان په جنګو کې همیشه کله به شمال ته ورسره کله به دوی. ډېره زیاته مننه کوم ماري صاحب، زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راوګرځېږم. ډېره زیاته مننه، زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راوګرځم. ماري صاحب محترم، د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له امریکا سره د هر ډول مذاکرې احتمال رد کړی ده. ټرمپ تېره جمعه وویل چې د خامنه‌ای ته یې لیک استولی ده، په هغه لیک کې وړاندیز کړی ده چې په اټومي انرژۍ باندې یا په اټومي خپرونه باندې باید مذاکرات د واشنګټن او تهران ترمنځ وسي او توافق ته ورسیږي. که چېرته تفاهم کېږي خو تفاهم به وسي، که تفاهم نه کېږي نظامي لار به خپلوي او حد اکثر فشارونو ته که چېرته بلاخوا موږ متوجه اوسو د په ایران هېواد تحریمونه د هغې له جملې څخه تازه دوی عراق ته ویلي دي چې تاسو باید نفت او تیل له ایران څخه وانخلئ. اوس مهال د ټرمپ یا د امریکا اوسنۍ پالیسي فکر کوئ څه تشکیلوي، څه به کېږي په راتلونکي کې؟ ګوره دا پوره خبرداری ورکړه چې ځان اصلاح او آمادګي ونیسه راتلونکي سیاستو ته. د راتلونکي سیاستونه ټوله نړۍ خبره ده، چارواکي چېرته چې چارواکه ده خبر ده، هغه چې خبر نه ده هغه چارواکه نه ده، هغه بېکاره کس.
بله او د څه راغلي دي د ایران په تړاو باندې بالخصوص په دې وروستیو کې کوم ډلې چې د دوی لخوا جوړېدلې مثلا په مرکزي ختیځ کې چېرته یو ځل اشاره ولرو د ایران همکاري له روسیې سره ولرو همداسې که دغه حلقه چېرته بیا خور دننه کړو د شمالي کوریا سره که د دوی روابط ته وګورو فکر کوي راتلونکي سیاست کې د ایران ځای په کوم ځای کې ده؟ ګورئ د شرق په بنا کې ایران یو جایګاه لري او ځای لري ځان ته لکه چین او روسیه ودانګ او خودکفا هېواد ده ایران ته موږ افغانۍ ایران هم باید ونکړو ایران ډېر ترقي کړې ده خو ځان بسیار ده وسلې لري اردو لري هر څه لري نو بنا نن سبا نفوس لري په نړۍ کې داسې په اروپا د عربي او دې هېوادو کې اوس پلان دا ده صفا خبر سړی وکړي په نړۍ کې کله کله په دنیا کې تغییرات راغلي دي په لویه کچه باندې مثلا په 1888 کې وسپالي هغه تړون و چې هغه جګړه په 1814 کې شروع شوې وه صلیبي جنګ ورته ویل اسکندر دا یې ختمه کړه یو کمي انقلاب په نړۍ کې راغی او تغییرات راغلل دا وروسته په 1800 کال کې انقلاب د صنعتي د فرانسې وروسته چوکاټ تغییر راوست په نړۍ کې په 1812 کې موږ شاهدان د یهودانو د کورنۍ یو نوی سیستم جوړول یا کول و پریمیزر ورته ویلې یا لایټ تمبل دا شیان دوی جوړ کړل تقسیمات یې کړل نړۍ کې یو وارې دغه جګړې نه وروسته د نړیوالې جګړې نه وروسته ابن روان نه هم تقریبا وینستون چرچل و جوزف ستالین و او روزولټ و دوی سره کېناستله دنیا یې خپل منځ کې تقسیمه کړله حدودات یې معلومات تبادلې کېدلې مثلا عراق ماته راکړه ایران ته واکړه فلانی ته واکړه فلانی ماته راکړه دا کارونه وشول اوس بیا ټرمپ ګرچې په امریکا کې اف سی آر خپله پالیسي جوړوي چې بهرنی سیاست یې د سی آی ای مخکې وسوي دننه کورنۍ یا ان اس ای مخکې وي دغه نشنل سکیورټي څه ده مګر هم بیا هم د یو رئیس جمهور ټرمپ نسبت له نور فرق په دې کې ده چې دی دا د غټو کورنۍ نه ده سرمایه شتمنه هم ده خپله شخصي سکیورټي هم لري او لږ د لاس پوه سړی هم ده درست اما په بله برخه کې چېرته بیا مارید صاحب ورته وګورو ټرمپ ویلي دي چې زه به په دا ځل ریاست جمهوري کې د نړۍ د سولې لپاره یو سمبول واوسېږم فکر کوئ دا واقعا همدغه طرحه پسې روان ده او که نه هم فکر کوئ پالیسي هماغه پالیسي ده او د ګټو د ترلاسه کېدو لپاره له ایران سره لارې تغییر شوي دي نه د سولې خبرې او د جنګ خبرې په ګټې پر بنیاد دي سبا یې چې ګټه په جنګ کې جنګ کوي چې ټول نړۍ ورانېږي ورانېږي د سولې خبر چې ګټه بیا کوي هغه جدا دی ما خبره دې کوم چې ټرمپ له پوتین سره په دې تفاهم باندې رسېږي چې راځه دغه دنیا خپل منځ سره تقسیمه کړو نو مخکې له مخکې دا نور هېوادو سره اروپا خبره ده مثلا نور سره پوهېږي مثلا نور کاناډا او جنوبي افریقا امریکا سره خبره ده افریقایان مثلا آسیان هم پیږي په دې باندې هر څوک خپل لاس کې اچوي امریکا مخکې له مخکې پیږي له کوم هېوادونه مې زړه مطمئن ده د روسیه هم پیږي له کومونه مطمئن دي دغه ایران مسله ده امریکا غواړي په ده فشار وړي مخکې له مخکې پوه کړي چې برنامه دا رقم ده که ځان عیاره یو چاکلیټ او شی در اچوو او که نه چې داسې دي وهم چې بیا به پورته هم نشي او وهلې بیا اسانه دي کله چې دی له روس نه مطمئن څه د چین نه مطمئن څه نور قوت نشته چې د ایران بیا دفاع وکړي بیا یې که سم دې داسې کوي چې کورنی سیاست هم بهرنی ورته ټول ورته خرابوي په دا ډول باندې چې د یو تکتیک نه کار اخلي یو خطرناکه شدیده مذهبي ډله په دې نه په خپله ایران کې جوړوي راپورته کوي او نړۍ ته وایي چې کومک وسایل پر متحدینو ته چې څومره ډالر او پیسې وسلې دې ورکړې بیا نو د ایران خپله اردو داسې اردو نه ده چې قوي مورال لري چې تخنیک او وسایل یې د مرګ خبره ورته نه وي دا دوی ښه مرېږي که چېرې ډار وان خبره شوه او دوی د مرګ خبره بیا ټول وسله ږدي مننه مثلا مثال ورکړم نور په مثال نه ځمه شاه محمود هوتک
15,000 عسکر تیار کړي وو له فرانو حرکت یې وکړ. طاووسان صفوي 15,000 عسکر ورته ودرول له تسمو واسو توپو سره. په د اول درس کې تقریبا 8,000 د شاملو ورته مړه کړل. 8,000 چې لاله 15,000 څومره پاتې کېږي. دې وخت کې دغه مراد دوی قوي سل او حمله یې پرې وکړه. 15,000 اوږې ګډه وډه کړل. توپونه ته واخیستل. په همدې توپو یې دوی وویستله، بیا هغه تر کرمان او تر اصفهانه ورسېدل. یعنې مورال بیا نه لري. نو بلال که دننه په کور کې مشکل ورته جوړ کړ. ایران کې دغه سیستم نظم خرابېږي. ما وخت عرض وکړ چې هم ګاونډیان ته خوشحاله نه دي، هم دننه خلک دي د رژیم د اوسني حالت نه خلک ناراضه دي. ډېره زیاته مننه. او تغییرات یې ډېر اسانه دي. صرف امریکا هغه لوی سیاست ته لاره هواروي، نه تنها ایران، نور هېوادو ته وایي چې نور مداخلې مه کوه. بهر په خلیج کې، په سعودي کې، په حماس کې، په اسرائیلو کې، په سوریه کې، په دې ځای کې، او دغه لوی عمومي پلانو سیاست ته ځان عیار کړه. ډېره زیاته مننه. چې ایرانیان پرې کېږي او ځان عیاروي، خپلې ګټې ترلاسه کوي او نور خراکیني هسې یو برو دا شیان کوي. دا د ډېر سیاستمدار او د سمعدارانو عادت ده. په باطن کې دوی پوهېږي چې دوی چک کولی شي چې دي څومره تاوان کوي، څومره ګټه کوي. سلامت اوسېږئ ماري صاحب، زه بیا راوګرځئ. همدغه مسایل چې ما وویل چې دوی دننه خرابېږي، دوی په دې پوهېږي. ډېره زیاته مننه. کور آباد، په خیر اوسېږئ ماري صاحب. ماري صاحب، د امریکا او د ایران ترمنځ یا د کابل او واشنګټن ترمنځ د اختلافاتو اوج ته رسېدل به څه اغېزې پر سیمه ییز او نړیوالو هېوادونو ولري؟ بالکل لري. قیمتي جوړېږي. په سیمه کې مثلا تجارتي مسایل پاکواک باندې تاثیرات کوي. د امنیت لحاظ امنیت خرابېږي. هر چېرته چې په سیمه کې کوم ګډوډي یا جنګ یا څه تحریمونه وضع کېږي، شاوخوا سیمې هېوادونه هم ورته ضرر کېږي. مثلا ګوره یو د اوکراین د روسیې جګړې په اروپا دومره تاثیر وکړ چې قیمتونه او نرخونه ډېر زیات پورته کړل. خصوصا دغه ناسفین 1 ناسفین 2 پایپلاینونه چې ناسفین 2 خو نه وو روان شوي وو، په دې کې یو خلل منځته راغی. تېل ډېر زیات قیمته شول، پورته لاړل، قیمت یې پورته لاړل. همدغسې خوراکي توکي لکه زراعتي مېوې، بعضې مسایل، غنم، دال له روسیې راتلل اروپا ته. په دې باندې یو څه وخت عام خپل روسیې قصدي ډول هم دا لږ یو څه قیمتونه یې پورته کړل، دې کې ګټه وکړله. که ایران باندې حمله کېږي یا ایران باندې تغییرات وضع کېږي، که ایران باندې کېږي، خو د افغانستان باندې تاثیر لري، په عراق کې هم لري، په پاکستان هم لري، په ترکیه هم لري. هغه مواد چې مثلا له نورو هېوادو دلته ورسي هم تاثیر لري، له دره چې نور د تلل تاثیرات لري. ډېره زیاته مننه کوم. د امنیت مسلې باندې مسئولات لري. نو بنا ښه به دا وي چې دا مسله په سیاسي لیول باندې حل شي، خو حالات ته ګورو چې امنیت په دې کې څه هنر نه کړی. سلامت اوسېږئ. نړۍ مننه کوم. مننه کوم د نړیوالو او سیاسي چارو پوه ښاغلی سید عبدالله صادق صاحب، پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز ماري صاحب، نړۍ مننه. کور آباد چې زموږ سره په پروګرام کې ګډون وکړلو. نړۍ مننه. له تاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. تر بیا ښې چارې.